په لر کې او په بر کې افغانان پښتانه په خو کې زمون کاری نقطې منفي نقطې پکې لټو او په بدو کې خاصه می بد خو بد دي یعنی موږ لر او بر پښتانه افغانان چې یو کنه هغه شیخ صلیب کې صدا چې دلی چې خر روان کړو چې په سورو خلکو تل په خر سوري ظلم کې چې به کوشو ورته ویلي ورته خر دې اند سره روان کړي ته به ورته مهربانه تور پسې رواني هغه کې صدا موږ د لر او بر افغانانو پښتنو ورونو و دغه شیرزاد ور په امریکا کې ژوند کوي راغلی دی سعودي لا پریاس کې زمون لر دي بر پښتانه افغانانو تل تر غون شي استقبال وته کړي ته دولی شاده نور مرګړي دي زه ولکه شیرزاد ور دومره پیژنم وسره کړه خبري شوي خو پیژنم چې افغان دی او پښتون دی په امریکا کې ژوند کوي او همدغه شان سید ولی شاه اوس زموږ بعضې مرګړي راځي ورور دې ته کنځلې او بدې ردې کوي او ورته وایي چې سیا مهربانه تاسې ولې ورور دلته د ډالرو ته راغونډ شوي یاستئ او شیرزاد سره ډالر دي وروره شکر وباسه چې شیرزاد سره ډالر دي خپل پښتون افغان ورور دی خدای دې ورته نور عمر کړي بل دا خبره کوي چې ته وطن سره کومک نه کوي ته د خلکو نه خبره چې خلک وطن سره کومک کوي که نه کوي اوس دا ضرور چې زه مینه نه یم په مثال د خبرې او زه دلته ورور وطن سره کومک کوم تاسې دلته خیمه چې ورور ما کونډې یتیمانو سره کومک کړی هر سړی دی په اروپا کې چې هر افغان دی هر پښتون دی هغه په خارج کې دی هغه وطن سره خامخا کومک کوي او بل دا دی چې موږ دا د کنځلو ماحول چې کوم یو چې یو بل تم پلار مور خويندې کنځلې بد او توهینونه لر او بر پښتنو یو بل تکول هغه خلک دغه د خوشحالي ماحول خلک چې یو بل ته ورغاړي وځي چې مهربانه د دې مینې پیغام ورکړي موږ ته ضرورت دی د اتفاق اتحاد کلر او کبریو که موږ په اتفاق نشو یا د لر او بر پښتنو افغانانو پنجاب هم د زموږ په وګوانه ناشتي او دا هم کاته چې زموږ دشمن یو دی زموږ دشمن یو دی او دشمن دا غواړي چې موږ به اتفاق موږ یو بل ته کنځلې وکړو نو په ځان باندې پنجاب خوشاله وي په ځان باندې ایسای خوشاله وي چې یو بل ته موږ د کنځلې او بدې ردې وکړو راشي نو وکړو انساني چوکاټ کې مګر ما یو څو ویډیوګانې وکړې ورور شیرزاد ورته کنځلې کې سید ولی شاه ورته کنځلې کوي او بعد خلک چې دا ورور د افغانستان سره د کومک کې شیرزاد وروره که ګیلې اول د شیرزاد ورونه باید زه ګیله وکړم چې ورور د سید ولی شاه ورغلی سید ولی شاه خو هغه سړی دی چې ما پسې پنځه شپږ لس ویډیوګانې به ډکې کړي ما ته کنځلې او بدې ردې کړي افغانانو ته کنځلې او بدې ردې کړي خو زه دا ګیله نه کوم خو ختمه شوه سید ولی شاه راغی دلته معافي وغوښته او ویې ویل چې زه بخښنه غواړم ما افغانانو ته کنځلې کړي ختمه خبره الله ما کوونکی دی چې غټ د ټولې دنیا مالک دی چې هغه یو دغه ما کوي موږ او تاسې انسانان یو کمزور انسانان یو نو ختمه شوه دا قصه ختمه شوه دا ټول که په لر کې دي که په بر کې دا ټول یو افغان دی یو پښتون دی ورشه د سید ولی شاه د وروره د پلار نه پوښتنه وکړه چې ته څوک یې د کوم ځای نه راغلی څوک یې خپله به درته هغه وایي نو خبره دا ده چې خدای ته وګورئ لر او بر پښتنو افغانان ورونو چې څوک هم د مینې محبت پیغام ورکوي هغه تشویق کوي کنځلې بدې ردې ورته مه وایئ ما راته ویل چې ګوره جنګ اوس دغه په پښتونخوا کې د وینې د ماشومانو د پښتنو تویږي که نه تویږي او دا څو کاله په افغانستان کې جنګ وینې توی دي اچھا چې افغانستان جنګ ته خوشحالېده په هغې باندې به هغه به نن څه سوچ فکر کوي د افغانانو وینو ته تویېدلو ته خوشحالېده هغه افغانان پښتانه ښکته هغه به خپله په خپلو خبرو باندې خپېمانوي ما ته کمنټونه لیکي چې یاره بد رانه شوي غلط رانه شي ما ته د کنځلې کړي ما ته د توهین کړي ما ته غلط کمنټونه کړي زه بښنه درنه غواړم ویډیوګانې مې تاسو ته وښودې راځئ چې یو اتفاق اتحاد ته کار وکړو افغانان ورونو چې هر څوک د کنځلو په دې باندې دغه شان د مینې پیغام ورکوي یو بل ته راځئ چې یو بل ته د مینې پیغام ورکړو خدای دې ټول پښتانه ټول افغانان دي که په لر کې دي که په بر کې دي خدای دې ټول ملیونران کړي خدای دې ټول سرمایه‌داران کړي ګورئ ټول تباہ او برباد ټول مسافر ټول یو رقم ته معامله موږ سره روانه ده یو رقم ته ظلم موږ سره روان دی که په لر کې دی چې هلته یو وژل کېږي دلته په ښکته کې هم درته یو وژني هغه څه وجه ده چې زموږ د بې اتفاقۍ د وجې نو راځئ ورونو کنځلې بد ردې مه وایئ الله دې داسې که مشاورتیا هم کوي نوشي جان یې کړه زه مشاورتیا دې کوي دا بعد ځان مشهور کړي تا دې خدای مشهور کړي ته هم لاړ شه مشاورتیا وکړه ته هم لاړ شه ډالر ولګوه ته هم لاړ شه پیسې ولګوه مګر داسې مه کوه چې کنځلې بدې ردې زنده باد لر او بر افغانان پښتانه ټول زموږ وروڼه دي اتفاق اتحاد ته به کار کوو او دشمن به په ځان نه خوشحاله کوو چې پنجاب زما دشمن دی ایسای زما دشمن نه ده نو بیا به دغه شان اتفاق اتحاد کوو او که نه ایسای په ځان خوشحاله نو بیا یو بل ته مور او پلار یادو په الله سپارم خو دیوان شوي زړونه یو د بل په در ضرور دردېږي کابل جام مې د زړه سر دی د ملا تیر زما خیبر دی یو افغان په نوم یادېږي دا کلر دی او کوبر دی شګیوال پرهیز پې ویاړم سر مې زار له پښتونخوا نه